ښه راځو عملي برخې ته ګورئ ولکه ته څنګه سر په ځای څه مشکل خو نشته ښه وګورئ دلته ښه راځو د هر څه نه مخکې خیر دا درس موږ ویلم دی خو په هغې ورځ د ریکارډ نو یو ځل بیا ریویو اخلم په دې باندې صحیح تاسو ته څنګه کولی شو د څو لارو څخه د څو طریقو باندې فوټوشاپ ته عکس راوړو اول ډبل کلیک فوټوشاپ په منځ کومه مین ایره کې او چې کوم ځای کې ستا عکس یې هلته به هغه ځای سلیکټ کړي او عکس به سلیکټ کړي او څنګه به کې راوړئ ګور لکه زما عکس په دې ځای کې دی مای کمپیوټر باندې ما کلیک دغه زما عکس دی کله چې د عکس تا سلیکټ کړه اوپن دا یوه طریقه عکس راغی دویم که دې ځای نه راوړئ بیخي فوټوشاپ منیمایز کړه چې کوم ځای کې ستا عکس وي دلته وګوره والپیپر ته راغلم دغه ډایرکټ راواله راکشه کړه او فوټوشاپ ته یې راوړه تر هغې پورې مه پرېږده تر څو چې د مین ایریا ته راغلی نه وي ګوره دلته چې کله راغلی که نه دا ګوره داسې ښکاري پرېږده دا دویمه طریقه چې په هر ځای کې ستا عکس وي راواخله راکشه کړه خو تر هغې پورې مه پرېږده تر څو چې فوټوشاپ اصلي صفحې ته نه یې راغلی دې چې کله راغلی بیا پرېږده دا دویمه طریقه دریم که ونه دې نه نه راوړم شارټکټ یې څه دی کنټرول او و چې هر ځای کې سلیکټ کړه وراوړه نو که دې ځای نه هم نه راوړې بیا راشه فایل مینو ته فایل مینو باندې کلیک کړه او بیا څه وکړه اوپن باندې کلیک کړه چې کوم ځای کې ستا عکس وي بس هماغې ځای نه راوړه خو له دې نه مخکې چې موږ او تاسو کله عکس فوټوشاپ ته راوړو او په هغې باندې کار وکړو لومړی به موږ او تاسو عکس څنګه کوو ډوپلیکیټ به یې خو ګوره د لایر شارټکټ څه شی دی څوک به راته ووایي په ورځ ما ویلی و F7 څه دی د لایر شارټکټ دی دلته ګوره عکس ما راوړه که نه دلته ګوره ښکاري دلته دا قلف دی په دې به ډبل کلیک وکړو موږ تاسو به څه شي دا لایر به خلاص شي دې نه بعد به څه وکړي رایټ کلیک ډوپلیکیټ به واخلئ ګورئ ډوپلیکیټ لایر بیا شه اوکې چې کله ما ډوپلیکیټ واخیسته لیکي چې لایر کاپي نو په دې به ما ورته کار کوو صحیح شو په دې خو ورسېدی اول موږ تاسو سره سلامت پروت دي ښه دا مسله خو موږ اوس راځو ما مخکې ویلی چې موږ تاسو کله په عکس باندې کار کوو عکس به همیشه څنګه زوم د زوم په حالت کې به وي او سایز انتخاب کو زوم یعنی څنګه عکس څومره زوم ما ته کار به ښه راځي څنګه به زوم ما وویلی چې عکس موږ زوم کوو په کنټرول مثبت باندې عکس موږ ته څنګه کېږي زوم کېږي او په کنټرول منفي باندې زوم آوټ کېږي خو که چېرته غواړې عکس چې تا په فوټوشاپ په اصلي صفحه کې ښه غټ کړه غواړې چې دا بېرته اورجینل حالت ته ویسي په څه شي باندې کنټرول زیرو باندې څنګه کېږي بېرته خپل حالت ته ځي په دې خو ورسېدې خو څه مشکل نشته تللی ځای بیخي ښه راځو کنټرول سپیس او موس کلیک هم غټېږي وګوره که غواړې چې عکس وخوځئ دلته د هینډ ټولز تاسو دغه لا مخ کاریم که په دې کلیک کړې نو ته هم عکس پورته او ښکته وړی شي او که وینا دې څه نه کومه سپیس ونیسه او موس باندې هم پورته وکړه صحیح شو څه مشکل خو نشته تر دې ځای پورې ښه راځو ټولز بار ته اول مارکیو ټول باندې شروع کوو ریکټینګولر مارکیو څه معنی ریکټینګولر مارکیو شارټکټ یې څه دی ایم ښه دغه د سلیکشن لپاره استعمالیږي مخکې ما وویل چې کومه ساحه ستا په وکس خوښه دي کاپي کړي او بل ځای ته واچوې نو دا به څه وکړي سلیکټ به کړي که رایټ کلیک ورباندې وکړم هلته څلور اپشنه راځي ریکټینګولر الیپس او سنګل رو او بل سنګل ریکټینګولر صحیح شو که نه ګوره یو ځای اخلم هلته ګوره زه یو بل عکس هم راوړم دې ځای نه دغه عکس ما راوړو دلته وګوره فوټوشاپ صفحې ته ما واچو زه راځم دغه عکس سلیکټ کوم ګوره په دې به کلیک وکړي او ریکټینګل به انتخاب کړي چې څومره ځای ستا خوښه وي هماغه سلیکټ کړه او کنټرول سی یا وي او بیا وي ووهه څنګه ګوره دا دلته یې راوړه څومره چې ستا خوښه وي خو دلته ما یو خبره بله وکړه په هغې ورځ چې دلته ګوره دا کټۍ ما اخیستله خو اوس یې نه ښیي ولې نه ښیي څوک به ووایي دغه دوه چکونه دا به ان کړي ګوره اډ ټو سلیکټ لایر او بل شو بلډینګس ګوره دلته ښکاره شو دا ډېر مهم اپشن دی صحیح شو همیشه به چې فوټوشاپ تاسو کله نوی انسټالوئ نو دغه اپشن به کې څنګه وي بای ډیفالټ ان چې کړي دا به ته چکې چې تا ته دغه عکس حدودات معلوم شي چې زما عکس دې پورې ما سلیکټ کړی او ما کټ کړی دی صحیح ده که نه دا ډېر مهم چک دی صحیح شو په دې خو ورسېدې ورپسې رایټ کلیک الیپټیکل ته کولی شي چې خپل عکس د سرکل په شکل باندې ته څنګه کې کټ کړي د یو ځای څخه بل ځای ته ویسي ګوره ما کلیک سرکل په شکل باندې د موس خوځولو سره ته کولی شي چې د دې اجسمن وکړي چې زه دومره غواړم لاندې غواړم پاس غواړم څومره ستا خوښه وي که کنټرول سی وي ووهې نو کاپي پیسټ کوئ داسې نه کوم زه وړم راشه په موو ټو باندې کلیک ډایرکټ تاته سلیکټ شو ویسه کټ شو ویسه فکر همدی څومره اسانه ښه
دلته یو په غیر ورځ مې مسله تاسو ته ویلې وه چې کله موږ تاسو کټې کوو دغه فیتر ورکوو موږ تاسو اکثر د څو به وو چې د فیتر وظیفه څه شی ده ما ریکټنګل ټول سلیکټ کړ دلته زه راغلم فیتر مې ورک 3 بیا هغې نه بعد ما عکس سلیکټ کړ ګوره کنټرول سی وي دې ته مې چې وي ووهه دا ګوره دلته چې زه راوړم ګوره ما ته ته ښکاري ګوره فیتر دی ګورئ لکه سموث غوندې راغلی دی نو دغه ډېر مهم اپشن دی صحیح شو په دې کې خو څه مشکل نشته دویم موف ټول راځو موف ټول معنا څه حرکت ورکول هغه ابجیکټ چې موږ تاسو سلیکټ کوو چې کوم زما سلیکټ زه غواړم چې یو ځای نه بل ځای وسم د موف ټول په واسطه کولی شم شارټکټ څه دی وي ګورئ دا ګورئ وي ما سلیکټ کړی زه حرکت دې ته ورکوم په دې خو ورسېدی ښه راځو ورپسې بل لیس ټول دلته ګوره دا 3 ټول څه دي څو لیسو یو دا 3 واړه د کټۍ لپاره استعمالیږي که لیس ټول دی که شیپ ټولز دی که هر یو دی که پولیګانس دی دا څنګه لپاره استعمالیږي د کټینګ لپاره په هغې ورځ استعمال دی یو دغه وکړو چې دغه وظیفه کوي دغه ځای کې اوس راځو یو عملي کار کوي څه مشکل خو نشته در دې تاته ښکاري څنګه لرې ناسې ولې خانم ښه چا وګوره اچھا چې اوسه په لیس ټول باندې مې کلیک کړ ګوره د دې وظیفه دغه ده چې کله ما کلیک تر هغې پورې به نه پرېږدي تر څو چې تا دا بېرته د راوستی نه یو خپل دغه نوټ د یو بل سره وصل کړی نه وي ګورئ زه د عکس باندې تاومل ده وګوره تر هغه پورې زه دا نه پرېږدم تر څو چې څنګه کړی ما عکس سلیکټ کړی چې کله دلته ښه ما سلیکټ کړي چې بېرته د خپل ځای ته راورسېدم نوټ ته نو بیا به پرېږدی عکس به څنګه شي سلیکټ به شي دا د یو صحیح شو نو بیا هغې نه بعد ته کولی شي د موف ټول په وجه څنګه کې حرکت ورکړي چې هر چې ته وړې فکر هم دی دا یو ورپسې راځو دویم د دې وظیفه څه ده د هغې وظیفې تر منځ فرق څه دی 3 واړه سلیکشن لپاره استعمالیږي هغه خپل تر هغه پورې موږ دغه موس کلیک نه پرېښود تر څو چې موږ خپل نوټ ته نه وررسېږو خو دا شی دا کلیک یو کلیک زه وکړم وګوره کلیک ما وکړ تر هغې پورې زه چې بل کلیک ما نه کړی ما سره همدغه سلیکشنونه چې روان وي ګورئ خپله خوښه باندې دلته غواړم کلیک 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 چې کوم ځای کې ستا خوښه ګورئ خو مخکې مې ویل چې تاسو به عکس زوم کوئ اوس به زه خو تاسو دغه ښیم خو تاسو چې کله عکس کار کوئ عکس به ښه زوم کوئ هغې نه بعد چې کټۍ سمه وکړئ صحیح ده که نه دې کې خو څه مشکل نشته ښه درېیم میجیک ټول د دې دغه دی خاصیت چې دا خپل رنګ پسې منډې وهي ګوره یو ځل کلیک کړه نور موس ته صرف اشاره ورکوله ښوونه کوه ګوره چې کومه څه ته غواړې ګورې خالي موس ورته ګرځوه چې کومه څه ته غواړې وګورئ په ما هغسې به دا به څه کوي یو عکس به کټ کوي وګوره صرف ورته موس باندې لارښوونه کوه چې داسې داسې چې کومه موس ته وړي همسې به ځي بیا د موف ټول په واسطه راواخلی د کنټرول سی وي چې هر چې ته چې واچو په دې خو ورسېدی دې کې خو څه مشکل نشته ښه راځو وګورل ده میجیک 1 ټولز دا ډېر مهم ټولز دی چې دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې یو رنګ بیکګراونډ څنګه کړو بدل کړو زه بل عکس راوړم هلته وګوره دیز دا وګورئ شاوس عکس ما راوړه تاسو ته ښکاري دغه ما په دې ټولز باندې کلیک کړي دلته وګوره دغه زیاتره چې زه کلیک کوم هغه څه سلیکټ کوي چې کوم ټول یو کلري یو شان کلري که نه داسې مختلف نه کلیک کوي که غواړئ چې نه زه نور مخکې لاړ شم دې تاسو اندازه هم ورکولی شئ ګوره اوس یې دومره سلیکټ که نه دلته وګوره دیزې پورې که چېرته زه ورته اندازه زیاته کړم مطلب 80 یې کړم نو چې بیا کلیک زه کله نوی کلیک کوم وګوره مکمل سکرین نیسي اندازه تاسو دې ته هم زیاتولی او کمولی شئ که شپ ونیسمه بیا چې کوم ځای غواړئ صرف کلیک کوه تا سره به څنګه کېږي هغه سلیکټ کېږي شپ په واسطه تر څو شپ پرې نه دی سلیکشن لپاره استعمالیږي صحیح شو ښه راځو کرپ ټول څه معنی مخکې ما ویل چې موږ تاسو غواړو چې کله یو عکس په خپله خوښه باندې کرپ کړو یعنې کټ یې کړو چې کوم ځای زما نه وي خو هغه لرې کړم ته صحیح ده نو دې په واسطه موږ تاسو کرپ کولی شو اندازې به یې دلته ورکوو ګوره کرپ ټول باندې ما کلیک کړه که نه وایډ او هایټ دلته ورکوو دا به وروسته راځو صحیح ده موږ چې تاسو ویله صحیح ده چې څومره یو عکس په دې کې به ته سایز ورکوې هلته به ته بیا ریزولوشن او هایټ او وایډ به ورکوو هغې نه بعد به یو عکس موږ څه کوو کرپ کوو اوس زما مطلب دغه ځای په کار دی نور ګورئ کرپ ټول باندې به کلیک کړې او چې څومره ستا په کار وي ډبل کلیک وشو انټر باندې کې ډبل کلیک باندې کې ګوره ما سلیکټ کړ راځي دغه ټیک مارک علامې باندې کې هم ستا د عکس کرپ کېږي که په دې عکس ډبل کلیک کوو هم صحیح ده که انټر کلیک کوو هم صحیح ده صحیح شو چې کله تا عکس سلیکټ کړ دا د کرپ ټول وظیفه وه صحیح شو
راځو سلایس څه معنا څنګه چې د نوم نه معلومیږي ټوټه پرچه کول دا زیاتره ویب کې موږ تاسو استعمالو سیدا یعنی ویب کې چې موږ تاسو ګورو کله یو ځکه دا په ورته تاسو ما مثال درکړ خو دا دونه مهم نه دی سیدا کبه وکم درته مطلب پر شاپ دونه دغه نه دی صحیح شو خرازو د ورستم ټول درځو لکه کله چې موږ تاسو په تاسو د ویب سټ کې لیدلی چې دغه عکس راشي کله یو ځای راغلی کله بل ځای راغلی چې مکمل عکس نه یو ټیکټ دا به کله چې ټوټه کوي هغه یو بچاو داخلي اوس خو ورسېدی دا دغه موضوع ده صحیح ده خرازو ورپسې بل هیلینګ برشټول د دې وظیفه څه ده دلته وګوره د دې وظیفه دغه چې د یو شینه ډوپلیکیټ راغستل او په بل کې کاپی کول ګوره زه راځم دغه تلویزیون اخ تاسو ګورئ دا عکس ګوره زوم چې دا تلویزیون کې بدل شي ګوره الټ به ونیسي د سره الټ نیول ضرور دی الټ ونیسه په دې کې لکه یو چې لکه دلته راشه دلته اول په چی باندې کې لګي اول به په هیلینګ برشټول باندې کې لګ وګي کې لګ نه ک الټ به ونیسي او په دې باندې کې دلته ورشي چې کوم ځای اندازه به ورته غټه کې ګوره اندازه په چی غټي رات کې لګ چې رات کې لګ ته وکي ته دا وسنګ کېل دا غراجي ګوره اندازه به غټه کېل دا نو ته چې په دې کې لګ ته بل د ښکاری دا غي ډوپلیکیټ وسنګ کی دی غړي راځي فکر دې شو دا دی یو وظیفه ده ته غواړې چې د خپل ډوپلیکیټ شاته عکس وباسي په دې پوسټبل ځم چې نه دغه عکس کې دا دی عکس وګوره دا دې دغه عکس غواړم دا زوار کوم دلته ګوره دا دانې دی یا بل دی وظیفه ده هم دې کې لکه الټ ونیسه چې کوم ځای ته غواړې مسه وګوره الټ مې پریس دا ګوره دا اواره کوم دا ګوره دا موږ تاسو به دې جوړو فکر هم ده تاسو ښکاری ګوره دغه موږ تاسو چې وګورو د عکس صفایي وکړو یا یو عکس جوړ کړو دې پوسټ موږ تاسو کوی شو چې دغه عکس کوم غټ دغه د لري کو یا دانه شو یا بل شو صحیح شو دې کوم څه مشکل نشته په دې ورسېده خرازو لاندې ورته پیټرن سټمپ ټولز دې پوسټ کولای شو چې موږ تاسو په خپل یو معلومه ساحه کې یو بیک ګراوند واچو خپل ګوره زه دلته مې کله کې دیږي باندې تاسو مختلفه پیټرن درکې لکه زما دا پکار دی کله کا اما خبره دی یو بیک ګراوند جوړي فکر هم دلته وګوره ښکاري تاسو ته ښه ورپسې راځو هیسټري برسټول هیسټري د دې وجه هیسټري چې د خپل تاریخچه یعنی چې ما په یو وخت څومره کار کړی او زه بیرته غواړم چې دا یو ریویو کوم بیرته یعنی کنټرول زد کوم نو دا به تاسو په دې پوهه کوئ چې ګورل راځم اول خو دې نه مخکې اول به په ارت هیسټري ټول باندې موږ کار کوو په دې ما کې لکه زه راغلم هلته تاسو ښکاري عکس مې څنګه خراب کړ که زیاتره تاسو فکر کړی دی یو عکس لکه اوبو غوندې راغلی دی سي اوبو غوندې نو هغه د دې ټول پوسټ دلته تاسو اندازه ورته کموم شي او زیاتوم شي دې کې ګوره کې لګل دا اندازه ورته کمه که ګورې زه غواړم دا کار ما وکړو زه بیرته د دې هیسټري لرې کړم چې بیرته ماته راشي نو بیا راشي په دې باندې رایټ کلیک وکړه هیسټري باندې کلیک چې کله کلیک ته به بیرته څنګه کوي خپل هلته به عکس بوځي ګورې څومره کار تا کړی یعنې کنټرول زیډ په شکل باندې فکر دی دلته ګورې ښکاري تاسو ته ښکاري څه مشکل خو نشته در دې ځای ورپسې راځو اریزر ته دا کنټرول زیډ وظیفه لري دا پروجیکټ چې کله موږ کوو تاسو زه وایم چې خپله پوهېږئ ورته خو څومره تاسو دومره زده کړئ چې دې وظیفه صرف دغه ده چې کله یو عملي کار وکړو یو پروژه پې وکړو که نه بیا تاسو خپله پوهېږئ چې والا یعنې یو ټولز ډېر شیانو لپاره استعمالېږي صحیح ده ښه راځو اریزر ته اریزر څه معنا پاکول زه غواړم یو بیک ګراوند پاکم ګوره بای ډیفالټ بیک ګراوند شو سپین ده ګوره سپین راځي ګوره یو ته غواړې یو ځای پاک کړي سپین یې کړي فکر دی زه غواړم دا لرې کړم د دې اندازه هم رایټ کلیک کړه دلته کش کړه ګوره څومره چې ته غټی ماون تا ته د کرسر څنګه کېږي غټېږي ګورې ښه ورپسې راځو په دې باندې رایټ کلیک کوو بیک ګراوند اریزر کټ د دې وظیفه څه ده دا چې کله موږ تاسو یو عکس چې کټ کوو او منظرې ته وړو نو په خپله خوښه باندې ګوره زه کلیک کوم چې څومره زما خوښه یې ما اوس نه پرېږدم چې کومه چې زما خوښه هماسې کټ کوم ګورې فکر هم دی که نه دی بیا دې نه بچه ټول موږ ښه کټ کړو بیا هغې نه بعد مزې کړو نه زه یم چې ډایرکټ یې زه وړم بیا رایټ کلیک وکړه لاین ټول ته راشه میجیک اریزر ته راشه چې په دې کلیک وکړي چې یو کلیک سره چې څومره ځای همرنګه ځای څنګه کوي یو ځل باندې وړي ګوره هغې نه بعد راواخله موف ټول راواخله په دې کلیک چې کوم ځای کې ستا خوښه یې واچوه یعنې دغه همرنګه ځای په یو کلیک سره هغه ستا په خوښه باندې ځي ته به ورته لارښوونه کوې موس چې څومره وړي څومره نه صحیح شو په دې خو ورسېدی خو دا پنجي ته وړي که نه دا اریزر ته ځي که نه لاړ بیک ګراوند کړل د سر وخوړه ته ولې چې موږ تاسو کله بیک ګراوند کوو حتما چې بیک ګراوند اچا خو بیک ګراوند کړل له منځه ځي که نه په دې خو ورسېدی یو فارګراوند کړل چې هغه له منځه نه ځي چې کله بیک ګراوند لاړ حتما ته بل بیک ګراوند اچا که نه اچا
په دې خاطر لمن جوړو صحیح ده دې کې زی خرازو بل ګریډینټ ټولز دا ډېر مهم اپشن دی یعنی موږ تاسو کولای شو چې په خپل خو یو بیک ګراوند جوړ کړو لکه دغه اګه ځای ګورل ده زه غواړم دې یو بیک ګراوند ورکم کله چې تا په دې باندې کلیک به ډیفالت شي بلیک ان وایټي خو چې برازه کلیک نو ګور تاسو ښکاری بیا په دې چې کلیک تاسو مختلف بیک ګراوند راځي ګورئ دلته تاسو ښکاری زه ګوره د افغانستان بیرغ جوړوم څنګه کوم د افغانستان بیرغ جوړ کوم چې زه زما په کار دی په دې به ډبل کلیک وکړي دلته به راشي اول چې تور رنګ دی په دې به کلیک تور ورته انتخاب کړي اوکې په دې به کلیک دغه تاسو ښکاری ډبل کلیک دلته به چې ورته انتخاب کړي سور ریډ ورپسې ګرین شته لګي راکش کړه دسی دا افغانستان بیرغ شو ور زیاتره دغه شي یمه شاته راغلی یا زه غواړم زما یمه شاته دغه زما عکس ګوره تاسو زه عکس راوړم ته وګورم دا مثلا عکس دی زه غواړم دې د بیک ګراوند شاته څنګه کوم د افغانستان دغه کوم دا ته سلیکشن مخکې ویل چې ته به ټول په یو سلیکټ کې شو کنه شو په دې ټولز به کلیک کې او راوي شي کش به کېدسي وګوره بیک ګراوند شي شو چینج شو خپل خو خبره که چیرې دسه ورټیکل ته کش کانو دسه بیرغ ورځي او که چې نه زه دسه هریزنټلی کش کوم دسه ورځي ته کوی شي چې په خپل خوخه سور کوم بیک ګراوند ته جوړ کړل دا نور به ډیفالت ګوري هر بیک ګراوند ستا خوخي فکر ده تاسو ښکاری دا مهم ده صحیح ده بیک ګراوندونه ته غواړې ورکی خپ پینټ بیک ټولز دا سمونه ورکی دا تا ته رنګ ښیي چې ته کوم رنګ ګوره ما دیونه ما کلیک زه دلته رالم په دې چې دلته زه کله کلیک کوم دلته ګوره چې په دې کلیک کوم چې کوم رنګ وي هماغه رنګ وهي بل رنګ نه وهي یعنی یو رنګ وهي ګوره تور رنګ سلیکټ ده که نه زه هم چې نه تور نه سور ورکړم ماته کلیک فارګراوند کلر ښه ګورې ورته یو رنګ ټک ټک دی صحیح شو په دې خو ورسېدی څه مشکل خو تر دې ځای نشته ښه راځو بل ورپسې بلور ټولز د بلور ټولز وظیفه څه ده دلته وګورم تاسو زه یو بل عکس راوړم تر دې ځای پورې خو ګوره زوړ درس و ښه عکس ما زوم کوو ګورل دا وګور تاسو ښکاري ده په دې ما کلیک بلور ټولز باندې ما کلیک دلته خو وګور دا لږ تاسو کلیک به ونیسئ ګوره دغه فکر هم کړی دغه بعضې عکسونه داسې چې تلویزیون کې ورکوي هغې دا مخ داسې یو رقم دغه کوي چې دا ښکاره نه شي چې دا کس دی که نه چې یو بلور غوندې دغه پرې راولي او چاپه پرې راولي یا ویډیو کې چې کوم دغه دغې که نه هغه باندې چې یو دغه کوي یا دا عکس څنګه کوي دا معلوم نه شي دغه د هغې وظیفه ده ګوره چې څنګه کولی شي یو عکس داسې دغه مخې بلور شکل راولي چې معلوم نه شي فکر تاسو به لیدلی ګوره دلته کلیک هم ویډیو کې هم تاسو لیدلی ګورئ دلته خو بره به اندازه ورته څنګه کوې زیاتی اوس 50 د ما ورته اتیا کړه چې په چا کې ونیسي ګوره څنګه کوي دا بدلوي ګرې سین کوي دې ته ګرې سین وایي صحیح ده ورپسې دی بل ته دا بل د دې اپوزیټ دی ګوره شارپن د دې مخالف دی چې کله په دې کلیک وکړم چې زه بېرته کلیک کوم دا ماته څنګه کوي د هغې هغه اپوزیټ دی بېرته راجوړوي صحیح ده که نه او ورپسې دغه بل ټولز دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې ساده یا وکس بلیک اینډ وایټ ته څنګه کو تغییر کړو ګوره دا منظره ده کلرفول ده که نه په دې بل مې کلیک ګوره ورته سمچ ټول باندې دا د دې وظیفه څه ده ګوره سمچ کله چې تا یو عکس کټ کړ او تا نه یو ځای وتلی ته غواړې چې هغه څنګه کړي هغه جوړ کړي دلته وګوره ورکړه تاسو دا بیک ګراوند ښکاري زه هم چې دغه کوم ځای چې ما دا کړی ګوره زه هم چې دغه ځای لرې شي دا په دې کې لکه هغه داسې وړي دا به څنګه کوي تا ته دننه کوي نو چې دې چې کله مونږ عملي پروژه واخېسته دا چې کله مونږ نکتایي لګوله بیا دې ټول ته چې د دې ټول وظیفه دغه ده دا کوم درس چې زه در کوم دا خو صرف تاسو زه یو لنډه تشریح کوم چې کله مونږ یو 2-3 پروژې واخېستې بیا هر ټولز پکې خپله څنګه کېږي استعمالېږي ته پوهېږي چې ولا د دې وظیفه دغه ده بیا ته نور هم ښه پوهېږي صحیح ده اوس خو صرف یو تشریح درته کومه دې ټول صحیح ده که نه په دې ورځ کې څه مشکل نشته وخت شته استاده ښه راځو دلته وګورم دلته تاسو عکس نه لرئ که نه دې کې عکس نشته ښځه پرېږده
دا عکس ما راوړل ته وګورئ. راځو په دې کې لیکم ډوز ټول دې وظیفه څه ده دلته وګوره. د دې وظیفه دغه ده چې دغه عکس ماته سپین کا سپین رنګ کوم چې خو سپینې که نه دلته وګوره په دې ځای کې لیکم د ویښتان ته وګوره تاسو ښکاري څنګه شو سپین شو. خو دا به ته په مخ وهې ته ویښتو نه وهې کوم غواړې چې د کوم مخ کوم ځای دغه یي لکه ګوره داسې ښکاري ګورې دلته ښکاري درته دې ځای کې وګوره صرف مخ سپینې ګورې خو په ویښتو به نه وخت چې بیا ویښتې سپینوي یعنې غواړې چې د عکس یوه ساحه سپینه کړې نو دې ټول څخه کار کوئ استفاده کولی شي. د دې بیا دغه برن ټول د دې بیا اپوزیټ دی تور کوم غواړي چې یو ځای تور کړي خو په تور ځای به په ویښتانو زه تورم په ویښتو به وهمه که نه که په سپین ځای ووهمه ګور مخ باندې بیا ماته مخ توروي نه هغه د دې اپوزیټ دی صحیح شو. هغه د مخ سپینوالي لپاره دا د ویښتو یا وریځو یا بل یا بل صحیح شو. تر دې خو څه مشکل نشته ګوري ویښتو ته ګوري پام هم دی او دغه سپون ټولز د دې وظیفه دغه ده چې تا ته دغه عکس بلیک اینډ وایټ کوي ګوره دغه رنګه عکس دی دا اوس ګوره دلته کلیک هم په دې چې ښه کلیک ووکړي تا ته ښکاري بیا ښه خو دا تاسو چې کله هلته ښکاري تاسو ته ګوره بلیک اینډ وایټ کوي غوندې ګورئ یعنې دې وظیفه چې ده دا کله اوس خو بلیک اینډ وایټ کوي کله که تاسو فکر کړی یو عکس موږ والو که نه د هغې دغه د سترګو دغه ګاټې څنګه وي سره غوندې راځي فکر هم کړی چې لیزر یا شپږ کې چې ولا پرې د هغې دغه سترګو ګاډې سره چې کله به دې ټول پسې موږ څه کوو چې دا خو هغه څه کې هغه توروالی او سوروالی څه کوي بېرته خپل حالت ته راولي یعنې دې دا په هغې کې به تاسو پوهېږئ یعنې غواړئ چې یو ځینې سوروالی بلیک اینډ وایټ خپل حالت ته راولي نو په دې ټولو په واسطه کوئ صحیح شو. ښه راځو بل ټي ټي څه معنا راځو دې ټول سره رایټ ټیکسټ څنګه کولی شي فوټوشاپ کې خط ولیکو صحیح شو. دلته وګوره په دې ما کې لږ شارټکټ ټي دی زه یو شی لیکم ښځې ګوره دا خپله مینو لري خبره پراپرټیز بار ته وګورئ دې نه ورته ورته فنډ انتخابولی شي د میډیم او دا خط اندازه نور تاسو خپله خو دا مو ویلي سنټر او رایټ او لیفټ دلته ورته کلر ته انتخابولی شي زما دغه ټکس کومه سي کلر واخلي هر کلر چې ستا خوښ وي کلیکه ورته اوکې که صحیح شو. دې ورته اندازه ورکولی شي ګوره زما د دېرش زه لیکم مطلب افغانستان وي ټولز مې واخیسته موو ورکوم من ته راولم ګورئ چې کله زه په دې کې لیکم او دلته راشم وګورم نو ته دې ځای نه دلته ټیکس فنډ هم بدلولی شي ښکاري تاسو ته رایټ لیفټ طرف ته چپ او ښي او منځ صحیح شو په دې کې خو مشکل نشته کلر ښه راځو دلته دغه علامه ګورئ دا تاسو ته ښکاري دغه ټي چې لیکلی تاو شو چې په دې ځای کله کې لیکم دا ګوره ښه هغه پورې کار نه کوي تر څو چې تا دغه ټیکس لیک کړی نه وي ښه صبر وکړه ښه ځه دا کار نه کوي دلته خیر ده راځو دلته ښکاري تاسو ته وی ټول به راواخلې دا ټکس به څنګه کړي سلیکټ به کړي دغه لاندینی دلته به ګوره لایر و کوم لایر دی زه کوم لایر ګوره افغانستان لایر ما سلیکټ کړه که نه ګوره ډایرکټ سلیکټ شو. کله چې تاسو داسې مشکل سره مخ شو چې کله یو عکس باندې کلیک کوئ یا په یو ورکینګ ایریا کې تاسو درې عکسونه راوړي او ته په هغې کلیک کوې او هغه نه سلی کېږي نو ته به لایر به انتخاب کړي شارټکټ یې چې دی F7 چې کوم لایر ستا خوښ یې هلته به انتخاب کړي صحیح شو. په دې خو ورسېدی دې که څه مشکل ونه شي په دې بیا ورځ خپله پروژه اخلو چې ما ولیکلي پریکټیکل کار به کوو چې څنګه کولی شو فوټوشاپ کې یو ډیزاینداره لیکلو کو صحیح شو دې کې خو مشکل نشته نو. ښه راځو دغه د ټول د شیپس ټول دې شیپس ټول تر دې نه مخکې اول به دغه پین ټول مونږ کار کوو د پین ټول وظیفه څه شی ده څوک به راته ووایي کټۍ دپاره ګوره ما کلیک کړل ده اوس کار نه کوي که زه کومه ګوره داسې غوس غوس راځي د دې لپاره به ته څه شی کوې ګوره اول به راشي په دې به کلیک کې پیس باندې دې نه وروسته به راشي دې شیپ ته په شیپ به کلیک او دغه چک به څه کړي آن کړي ربر بینډ دا چې تا کله آن کړو نو ستا کټۍ به دې نه پسه څنګه کېږي بیا به کېږي یعنې وروسته به نه کېږي ګوره زه کلیک کوم ته راځم اوس صحیح شو چې کوم ځای ته غواړې همسې به ځي خو عکس به څنګه کوې زوم حالت کې ښه صحیح ګوره
کاشه کتابه که فکر هم ده نو چې کوم ستا خوښې د کټۍ لپاره بهترین ټول چې دی پین ټول موږ به تاسو به دې نه استفاده کوو صحیح ده که نه پین ټول په واسطه به کوی شو څنګه کوو یو وخت څنګه کوو کټ کو دغه پاسه خرازو بلته شیپس ټول تر دلته وګوره چې رایټ کلیک ور باندې وکړم ریکټانګل الیپس راوندډ ریکټانګل دا ټول هغه شکلونه چې موږ تاسو به کولی شو چې فوټوشاپ کې څنګه یو لوګو جوړ کړو شکل څنګه جوړ کړو دا ټول هغه لاین څنګه واچو کسټم په خپله خوښه موږ شکلونه څنګه انتخاب کړل دا وګوره ویکټور بل او بل او داسې نور صحیح شو په دې موږ تاسو کینو څنګه یو لوګو جوړ کړو صحیح ده بیا چې کله مې یو لوګو جوړ کړو دا راته استعمالیږي صحیح ده خو صرف دغې شري مختلف شکلونه دي لکه ریکټانګل زه څنګه رسم کوم سرکل څنګه رسم کوم ویکټور څنګه رسم کوم په دې به کار کوو صحیح ده که نه دا صرف ټول څنګه شکلونه دي په دې پر خو مشکل نشته خرازو دا وګوره نوټس څه معنی چې په کوم ځای کې لیکم ماته ته یو پرده خلاصېږي یو وینډوز خلاصېږي په فوټوشاپ کې ته غواړې چې کله ته په فوټوشاپ کې دلته ګوره ولکه یو څه شی ولیکي چې زه په دغه عکس کې چې دومره کار ما وکړو دې نه وروسته به نور وکړم یعنې یو داش غوندې ځان سره پرېږدې صحیح ده که نه نو ته کولی شې دلته فوټوشاپ کې یو عکس ته لنډ غوندې کمنټ یو څه شی ولیکي چې دې نه بعد به زه نور کار کوم پوه شې دومره مهم نه دی دا صحیح ده او نه دا موږ تاسو استعمالوو راځو بلته هینډ ټول موو دلته وګوره عکس ما زوم که که نه اوس زه دا خوځومه فوټوشاپ صفحه کې ګوره فکر هم دی که نه دی تاسو ښکاري دا دې وظیفه ده هینډ ټولز هغه دا نه کوي هغه چې موو یو ساحت ته سلیکټ کړي کټ کې بیا هغه هلته وړي یعنې دا فوټوشاپ کې ته کولی شي یو عکس زوم کې وخت دوی خبرې هغه صرف یو ساحت چې ته سلیکټ کړي هغه د ابجکټ ته دغه ورکوي دا صرف ګوره هغه کار نه کوي فکر هم دی تر دې ځای ورسېدې موو څه معنی څپې ته ګوره ته غواړې چې زه لاندې کار وکړم جیکه هغه جیکه بیرته ښکته کړه او هغه چې دی دغه د یو د دغې نه بل ته وړي ګوره کار نه کوي یعنې یو عکس نه بل بیکګراونډ ته کولی شي دې په واسطه مووینګ ورکړي صحیح شو دا صرف په صفحه کې اپ ډاون داسې داسې ته کولی شي صحیح شو دې کې خو څه مشکل نشته نو او دغه زوم ده ګوره د علامه د زوم ده ګورې غواړې زوم کې دلته بر راځي منفي او دغه هم شته کې لکه منفي کوه خو خبره شارټکټ یې څه دی کنټرول مثبت او کنټرول منفي کنټرول زی نه خپل هغه ته ګوره فټ ټو وینډوز دلته ګوره تا ته لیکلي دي فټ ټو وینډوز فټ آن سکرین یعنې هماغه د کنټرول زی وظیفه اجرا کوي دلته بره شته خو تاسو شارټکټ یې ښیم دا ټول پکې راځي صحیح ده که نه په دې خو ورسېدې څه مشکل خو نشته دغه رنګونه دي چې ته کوم غواړې کوم ځای تا سلیکټ کړه لکه ما سلیکشن راواخېسته ما دا سلیکټ کړه چې کوم رنګ ته غواړې دلته به سلیکټ کړې او ته به رنګ ورته انتخاب کړي زما دا رنګ خوښ شو ډیلیټ یې کړه دا ولې سموت راغی ځکه چې موږ هلته فیتر ورکړی ځای ته مې ورکړی صحیح شو 3 هم ورکړی صحیح شو که نه دا به ته کم کې بیا تا ته ډایرکټ راځي لکه ګوره په دې شکل زه راځم فیتر څنګه کومه صفر کومه فیتر ما صفر کړه او اوکې به انټر به ووایي ښه صفر به ولیکې دلته او انټر بیا به راشي سلیکټ به کړې ته اوس ډیلیټ کړه ګوره اوس هغه سموتینګ څنګه شو دې نه ختم شو یعنې سموت رانغی صحیح ده لاندې زیاتره شاګردان داسې یو مشکل سره مخ کېږي دلته ګوره دغه لاندې مهم کمانډونه چې تاسو چې زه شارټکټ یې ښیم دا ګوره ته غواړئ چې عکس فول سکرین راولئ صفحې که رانولئ نو دغه داسې اوس ته غواړې دا بیکګراونډ زه څنګه جوړ کړم دې شارټکټ څه دی اف دی یوازې اف دا کوم چې زه وهم ګوره اف وهه تا ته به راځي بهترینه شارټکټ ده که وینا زه دلته راځم په دې ځای کلیک کومه کلیک کوه خو یوه خبره بله زه کرپ ټول دا عکس زه کرپ کومه دا د کرپ علامه ماته راغله که رانغله تاسو ښکاري که نه دا ګوره که چېرې دا مانه ورکه شي لکه داسې شوه ګوره دا هغه وړې دغه دي چې زموږ او ستاسو مکمل ذهن خرابوي یعنې دا به تاسو ته فکر وي اوس که زه سلیکټ کوم ما ته سلیکټ کېږي خو ما ته زه نه پوهېږم چې څومره سلیکټ کړم هغه کوم دې چې کوم خپله هغه یقین دی چې ما ورته پېژنو هغه نشته نو ته به چې وایې کیپس لاک بټن به وایي تا ته به راځي کیپس لاک بټن پر سمون کولی شو ځان ته دا شارټکټ دا کرپ نه ګوره اریزر ما واخېسته اریزر ټول ما واخېسته که نه ګوره ښکاري ما ته دلته وګوره تاسو ته ښکاري اریزر ټول ما واخېسته دا ګوره ښکاري که چېرې دا داسې نو ما ته نه ښکاري که زه کار کوم ما ته کار کوي خو ما ته د خپل هغه سرکل نه ښکاري نو دا زیاتره وړې اشتباهګانې چې موږ تاسو غټ کار به کېږي نو په د کیپس لاک په واسطه به څنګه کېږي ته به کړې دغه
دا ټولز لپاره که غواړې دغه ټولز ته حرکت هم ورکړي دې خوا راولې هاخوا ته کولی شئ د فوټوشاپ په مین ایره کې ته څنګه کې ته حرکت ورکړي که غواړې تاسو نه چیرې دغه ټولز ورک شوي په وینډوز مینو به کلیک کړي او دلته به راشي ټولز ته به چک ولګوئ څه به شي تا ته به راشي که ورک شوی دره اپشنز همداسې ګوره سټایلز دا ګوره ټول دي دا بیا راځو دي کې مونږ تاسو لایرز ګورئ چک ما لګولی بېرته راشه چک ورته ولګوه لایرز راغی شارټکټ یې څه دی F7 تاسو باید شارټکټ باندې ډېر کار وکړئ ځکه چې که غواړئ فوټوشاپ کې تیز کار وکړئ شارټکټ یې زده کړئ صحیح ده که نه ښه راځو ګوره دې خو نور څه مشکل نشته دغه کوم ټولز چې ما اوس وویل تاسو ته که نه دغه ما مخکې دا خبره وکړه چې دغه د ویډیوګانو نه ټول راوتی یو چوکاټ جوړ شوی دا ټول همدې کې دننه دي دا ولې دې ته ولې یو بل چوکاټ ځکه چې دا ډېر مهم دی که چېرته موږ تاسو پروژې وکړه پروژې ما لیکل کړې وي دا ټول دې کې بیا راځي دا ټول دې کې یو شی کې تشریح کېږي طبیعي دا څه مشکل نشته دا په مینو یک مینو زه در وایم د کوم چې مهم کمانډونه دي صحیح ده صحیح ده که نه دغه نه دغه به خلاص کړو زه لږ وخت شته ښه څه مشکل خو نشته